رنگینو او ښکلاګانو برخمن دی وطن دی. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وطن دی وطن دی هر یو افغان یې لکه ستوری پر لمن دی. وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی د پسرلی سکنی ورور دی ډک لري د یو لور په لور دی. د پسرلی سکنی ورور دی ډک لري د یو لور په لور دی. عزت شمل ورو استوګن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی د رنگینو او ښکلاګانو برخمن. چې زموږ سره دونه ښه کوي دا مؤمنان داسې ښه پر قرار او پر ارامه دي. دعاوې هم ورته کوي جانې بیبي ته د خدای په دنیا او په آخرت کې وزونه ورکړي، خدای دې خیر ورکړي چې زموږ سره دونه ښه یې وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو ستړي مسئ په دې هیله چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست. رب العزت جل جلاله مو آباد سوکاله او خوشحاله ولره. دوستانو بیا هم الحمدلله نن د بیبي مور د مرستې سپانسرشپ لرو. خدای جل جلاله دې قبول او منظور کړي او رب جل جلاله دې اجر ورکړي. موږ همدغه دوه فامیلونه د شپږ میاشتو لپاره سپانسر کړي وه چې لله الحمد همدغه به پنځم میاشت وي او پنځم ځل به وي چې موږ ورته د خوراکي موادو مرسته ورکوو. تقریبا هره مرسته دواړې 9,000 افغانۍ کېږي او فی فامیل ته 4,500 افغانۍ د خوراکي موادو توزیع لرو. رب جل جلاله دې قبول او منظوره کړي او خدای جل جلاله دې بیبي مور ته ډېر اجرونه ورکړي چې د خپلو غریبو وطنوالو سره په هر څه کې کومک او مرسته کوي. ستاسو به یاد وي انشاءالله چې موږ د همدغه مرستې په برخه کې چې 2 جاڼیانې را دعوت کړي وې، هغه یوه جاڼۍ دوم سپانسرشپ و غالبا که دریم و چې هغه جاڼۍ وفات شو. الله تعالی دې ورباندې رحم وکړي. د ټولو همدغه لار د بیبي مور چې مرسته کوي هم یې د هم آخرت لپاره کوي. موږ چې هڅه او کوشش کوو هم اراده او نیت طرف جل جلاله رضا او آخرت وي چې خدای جل جلاله دې هغه سخت حساب په موږ او تاسو باندې اسانه کړي. الحمدلله چې موږ او تاسو په ګډه باندې الله تعالی جل جلاله د دې لپاره مقرر کړي یو چې د خپلو وطنوالو د خپلو غریبو هیوادوالو کومک او مرسته وکړو. د رب جل جلاله عظیم احسان او فضل دی او همیشه د الله تعالی جل جلاله ټول مؤمنانو ته توفیق ورکړي چې د خپلو غریبو وطنوالو هیوادوالو په عموم کې د ټولو غریبو مسلمانانو سره کومک او مرسته وکړي. د الله تعالی جل جلاله ته تر ټولو خوښ بنده هغه څوک دی چې هغه د نورو خلکو سره کومک او مرسته کوي. او حدیث کې راځي چې خیر د خلکو او ښه د خلکو بهترین د خلکو هغه څوک ته چې خلکو ته یې نفع رسېږي. دا د الله په وړاندې ښه سړی ښه انسان او ښه بنده دی او د رب العزت جل جلاله د پیغمبر په وړاندې باندې بهترین انسان دی او موږ او تاسو د الله تعالی جل جلاله په همدغه بهترین انسانانو کې حساب کړي. دوهم شی تر ټولو مهمه او اهم مسله دا ده چې نور څومره چې موږ وس او توانو څومره چې موږ کولی شوی څومره چې موږ پور اخیستلی شوی د خلکو څخه څومره چې موږ قرضداري کولی شوی تر همدغه حالته پورې الحمدلله موږ همدغه علمي مرکز را رسولی چې لا هم تقریبا پورونه باندې 1,40,380 افغانۍ دغه خونو په حساب کې پر موږ باندې شته او 20,900 د همدغه تعمیر په برخه کې دغه تشنابونو دغه ځایونو په برخه کې موږ هغه زړه قرضداري ده. دغه وطاقونو دغه میده کاریو د ټولو شانو 1,40,380 افغانۍ تقریبا د همدغه خونه په موږ باندې قرضداري ده. نور مو پر همدغه ځای باندې دا کارونه بس کړل تر څو همدغه قرضداري جل جلاله تر یو حده پورې ادا کړي او بیا وروسته موږ پاتې کارونه بشپړ او خلاص کړو. په همدې هر څه کې ستاسو مرسته وکړم. دوستانو ټول ته باید دا واضح کړو چې زموږ د کوچني اختر څخه وروسته اراده وه چې درسي بهیر پیل کړو. متاسفانه و منسوی کړی د لوی اختر څخه وروسته
د تعلیمي کال د پیل څخه وروسته چې تقریبا 18 ورځې تېرېږي جواز مو اخیستی دغه جواز څخه 2 میاشتې تقریبا تېرېږي خو دروست پرې توانېدلي نه یو چې همدغه مرکز افتتاح کړو همدغه ځای شروع کړو د باندې هر څه کې ستاسو کومک او مرسته غواړو رب جل جلاله دې تاسو ټولو ته اجر درکړي او خدای جل جلاله دې توفیق درکړي چې همدغه قرضداري همدغه پورونه کې زموږ سره کومک او مرسته وکړي او د قیامت په ورځ باندې همدغه ځای زموږ او ستاسو د مغفرت لپاره دلیل شي جزاکم الله خیرا د شملوارو وطن د شملوارو وطن د رنگینو او ښکلاګانو برخمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی هر یو افغان یې لکه ستوری پر لمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی دوستانو دا زموږ هغه تقریبا ماشاءالله اوس همیشنی میلمانه به ورته وایو هغه دي خدای جل جلاله دې اجر ورکړي چې هر بار دلته راځي دا زحمت او تکلیف کوي السلام علیکم جانې ستړی مه سه خیر څنګه ښه صحت مو ښه دی لږ چې په زوره خبرې وکړي مور بله بیا ټوله واورېد څنګه یې صحت ښه دی میاشت پوره سوې وه میاشت پوره شوه میاشت پوره شوله اوس شیان مو هم خلاص وسره خدای دوی ته یو ځینه ورکړي چې زموږ سره دونه ښه کوي دا مؤمنان داسې ښه پر قرار او پر ارامه دي دعاوې هم ورته کوي جانې بیبي ته د خدای په دنیا او په آخرت کې یو ځینه ورکړي خدای دې خیر ورکړي چې زموږ سره دونه ښه یې وکړه نو دعاوې ورته کوو چې دا خلاصېږي دا مرسته خلاصېږي موږ دغه دعاوې ورته کوو پاک خدای دې یو ځینه ورکړي چې زموږ سره دونه ښه کوي مؤمنان هم دغه دعاوې ورته کوي خدای دې لاس پر مکې شریف ورکښېږدي چې دونه ښه یې زموږ سره وکړه بیخي پر ارام پر قراره شولو مؤمنان ټول پر قراره دي امین چې بس الله دې تاسو ته اجر درکړي دغه شان مو یوې میاشت لپاره بسېږي یو څه لا دغسې سره ډېری مؤمنان مو ډېر دي باره خلاص یې ژر څو کسان یاست داسې 3-4 ورځې داسې بیخي د 10-15 نفره داسې مؤمنان مو هم دي هغه کونډه لور مې ده زما زوړ ده مؤمنان یې دي ګرده بس دغه بالا دا ګرده خواران خو نو ډېری سره باره مو نه بسېږي دا مو څوم وار دی 5م وار دا مو 4م وار دی چې اوس وړو یو وار یې لا پاته ده 4 وار خو مړي دي دا هم 5م وار یو وار بیا پاته دا هم 5م وار دی یو وار هم بل پاته یو وار یې بل پاته تقریبا دا 5م ځل مرسته ده چې همدغه 2 فامیلونو سره الحمدلله بیبي مور کوي او الله تعالی دې اجر ورکړي او امین چې دعاګانې ورته کوي دعاوې مؤمنان ورته کوي الله دې خیر ورکړي پاک خدای دې هغه دنیا دا دنیا ورسمه کړي جانې بیبي ته دې خدای خیر ورکړي چې دا زموږ سره دغوندې ښه یې وکړه دا زموږ مؤمنان دي دغه دي چې دا شیان ورپخوو ورکوي پر قرار او پر ارام دعاوې کوي داسې دعاوې ورته کوي جانې بیبي ته خدای پاک دې تاسو ته اجر درکړي خوشحاله اوسئ آباد اوسئ موږ د وعدې سره سم یو قدم نور مخکې هم ځو لله الحمد د مدرسې د ځمکې د رانیولو څخه وروسته مو تعمیر را شروع کړ ډېر مؤمنان په دې فکر او تشویش کې وي چې خپل زکات صدقه خیرات نظر چیرې مصرف کړم نن یې موږ تاسو ته بهترین ادرس وړاندې کوو په همدغه ځای کې به ستاسو د مرستې په برکت باندې تعمیر جوړیږي او د الله تعالی د دین زده کړه به پکښې کېږي تاسو به لیدلی وي یا به مو اورېدلي وي ډېر داسې مؤمنان چې اکاونټونه یې له پیسو ډک او دوی د رب العزت جل جلاله حساب ته حاضر سوي وي هغوی افسوس کوي چې موږ ولې د خپل مال د الله تعالی په لار کې مصرف نه کړ نن موږ او تاسو دا چانس لرو چې د الله تعالی جل جلاله په همدغه دینی مرکز کې خپل صدقه خیرات زکات مصرف کو ترڅو د قیامت په ورځ باندې همدغه دینی مرکز چې کوم قرآن کریم پکې تدریسیږي همدغه قرآن کریم زموږ او تاسو لپاره دلیل وي او د الله تعالی جل جلاله د حساب څخه خلاص او لوی رب جل جلاله مغفرت راته وکړي نو وخت کو بنه ټول همدغه ویډیو څخه ورسته به موږ او تاسو په همدغه مرکز کې په هر ممکنه لار په هر هرڅه کې د الله تعالی جل جلاله د رضا لپاره مرسته کوو همدغه تعمیر ستاسو په مرسته باندې جوړیږي او ستاسو مرسته ته ډېر اړتیا ده جزاکم الله خیر ستړی مه شئ جانې ښه صحت مو ښه دی مور څنګه وي ژوند څنګه دی
بله ښه ګزاره کوو دغه دوې یونې دواړو خاوندانو په مابس کې ناست چې دغه شان چې دا زموږ سره مرسته کوي الله جل وزونه هم په دې دنیا درکړي په هغه دنیا مؤمنان مو په راټول چې اووه کشنیان زما چې شپږ کشنیان دا بلې چې بله دغه مؤمنان دغه میاشتو ته ګوري چې دغه شان خلاصېږي د هغه ساعته موږ دعاوې درته کوو دا مؤمنان درته کوي خدای جل وزونه هم په دې دنیا درکړي په هغه دنیا خدای جل ستاسو په د هغې دنیا په ښه ډول ولې دغه چې زموږ سره دغونه کومک تاسې کوئ دا مؤمنان په راټول خاوندان په مابس کې ناست چې پلرونه یې نشته موږ د ستنې کارونه کوو دا کور په چلو هغه د ستنې کار چیرې دونه کور چلیږي دغه زموږ ډېره مرسته ده چې ته یې زموږ سره کوئ خدای چې ته یې ته خیر درکړي امین که الله یې تاسو ته اجر درکړي سلامت اوسئ خوشحاله اوسئ ته څنګه یې ښه یې ته ولاړ شه راسه ستړی مه شې ښه یاست ته څنګه یې صحت ښه دی ته سبق وایې وکه سبق نن راغلی د چا سره مور دې ده وکه ښه پلار دې بندي دی وکه بنجد مس نشای نه ده پرې ایښی یا ته مشر یې یا ته ما بل مشر سه هغه کار نه کوي که سبق وایي یا سبق وای سبق وایي ښه ته خو ښه یې وه وشه یخ به دې نه کېږي ولا دا یخ خود کېږي یخ ته کېږي ځکه د خیر سره موږ د ژمي په برخه کې بیا مرستو کومک درلودې بیا به انشاءالله ستا سره کومک وکړو سمه ده چې الله دې تاسو ته اجر درکړي خوشحاله اوسئ دعاګانې کوئ الله مو قدر امین چې الله دې تاسو ته اجر درکړي سلامت اوسئ دوستانو دا و نننۍ برنامه چې موږ دوه کسان سره البته دوه پابلیان سره چې پنځم ځل مرسته یې وه یو ځل نور موږ د دوی باقیان یو چې مرسته به ورسره کوو بیا به انشاءالله العزیز برنامه ختموو خو یو شی تاسو ته وایي چې موږ همیشه ویلو چې د کفایت واده دی چې مرسته وکړم او که څونه مرسته چې تاسو کړې وه رب دې تاسو ټول ته اجر درکړي نو اوس به تاسو کفایت داسې په ناببره ووینئ د خو فکر نشته بیا هغه څه د ده د واده کلیپونه دي هغه شان بیا انشاءالله العزیز تاسو ووینئ د واده الحمدلله په خیر عافیت باندې اوسو هغه ستاسو مرسته و چې د هغه واده وکړي جزاکم الله خیره د رنګینو او ښکلاګانو برخمن دی وطن دی وطن دی وطن دا چلا دی دوستانو واده کړی دی د سرو زر دا خو نه بیا نارینه څه دی ایزوټ ساعت او دا چلا دی بله ایسته کړي ځکه سره زر خو نو نارینه او دا څه شته دا نو د کورتۍ دپاره یو شو ده ښه واده چې اوسه الحمدلله خوشحاله یې بیخي ډېر ښه خوشحاله بیخي ډېر ټولو دوستان زما سره $1 کومک کړي د ټولو څه مننه کوم د دوی هغه کومک و او د دوی هغه پیسې وې چې زما ټوله مشکلات په حل شول خدای ډېره مننه ډېره زیاته مننه خدای پاک چې په دنیا او آخرت کې وزرونه ورکړي هر چا چې زما سره کومک کړی خدای پاک چې د دغه هر یو $1 مقابل کې $1 لک نورې ورکړي ته خفه یې که خوشحاله یا ډېر زه الحمدلله دوستان دا و د کفایت واده اوسو دا چلن بله ایسته کړي ځکه د سره زر دی و سره زر خو نارینه ته نه دی روا چې په دغه کې په 3 ورځې ما زه د خلکو کومه ده چله وکړم د هغه ژبه دا نو جزاکم الله خیره بیا هم د ټول دوستانو څخه مننه چې په هره برخه کې که چا دعا کړې ده که چا کومک کړی وي که چا مرسته کړې وي ستاسو ټولې مرستې چې تاسو راستولې وي دته مو سپارلې وي د خپل واده په وخت کې خوشحاله ژوند زندګي کله چې یو څوک د یو چا کور جوړي رب جل جلاله به د هغه کور بیا په چیرې جوړ کړي په جنت کې بارک الله فیکم د شملورو وطن د شملورو وطن د رنګینو او ښکلاګانو برخمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی هر یو افغان یې لکه ستوری پر لمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی د پسرلي سکنی ورور دی ډک لري د یو لور په لور دی د پسرلي سکنی ورور دی ډک لري د یو لور په لور دی د باعزت شملورو استوګن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی د رنګینو او ښکلاګانو برخمن دی وطن دی
وطن دی وطن دی وطن دی هر یو افغان الحمد لله الذي جعل النكاح سنة من سنن سيد الأنام فاصلا وقاطعا بين الحلال والحرام كما قال الله تبارك وتعالى ذو الجلال والإكرام فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال صلى الله عليه وصحبه وسلم صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين د شملوارو وطن د شملوارو وطن د رنگینو او ښکلاګانو برخمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی هر یو افغان یې لکه ستوری پر لمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی د پسرلی سکنی ورور دی ډک لري د یو لور په لور دی د پسرلی سکنی ورور دی ډک لري د یو لور په لور دی د باعزت شملورو استوګن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی د رنگینو او ښکلاګانو برخمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی هر یو افغان یې لکه ستوری پر لمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی په ځانې فرض ګڼو ساتل یې زخمی زخمی دی جوړول یې په ځانې فرض ګڼو ساتل یې زخمی زخمی دی جوړول یې باندې تیر شوی خو نړۍ جنګ شل کله مبارک مسایسه مبارک والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم
طول الحساب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفار يا رحمن يا رحيم. اللهم نور قلوبنا وقبورنا وصدورنا بالنور والإيمان واليقين. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين حضرة آدم عليه الصلاة والسلام وبحواء رضي الله عنها. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين حضرة يوسف عليه الصلاة والسلام وزليخا رضي الله عنها. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين حضرة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وجعل سيف رضي الله عنها. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين حضرة علي كرم الله وجهه بالفاتحة الزهراء رضي الله عنها. اللهم سهل علينا يا إلهنا كل من كلمة سيد الأبرار ونبيك المختار صلى الله عليه وآله وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأمته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم عليه السلام وحواء رضي الله تعالى عنها. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين محمد صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله تعالى عنها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. د شملوارو وطن د شملوارو وطن د رنگینو او ښکلاګانو برخمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی هر یو افغان یې لکه ستوری پر لمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی د پسرلی سکنی ورور دی ډک لري د یو لور په لور دی د پسرلی سکنی ورور دی ډک لري د یو لور په لور دی د باعزت شملورو استوګن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی د رنگینو او ښکلاګانو برخمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی هر یو افغان یې لکه ستوری پر لمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی په ځانې فرض ګڼو ساتل یې زخمی زخمی دی جوړول یې په ځانې فرض ګڼو ساتل یې زخمی زخمی دی جوړول یې باندې تیر شوی خو نړۍ جنگ شل کلن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی نکو نور د نفرت زړی اراده ساتو لوړې لوړې رکو نور د نفرت زړی اراده ساتو لوړې لوړې ودان ولو تی هر وګړی ژوند دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی د رنگینو او ښکلاګانو برخمن دی وطن دی وطن
وطن دی وطن دی هر یو افغان یې لکه ستوری پر لمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی دیوې د علم لور په لورا بلو کلی کور په کورا دیوې د علم لور په لورا بلو کلی کور په کورا ځکه احساس هم مزړه دی هم وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی د رنګینو او ښکلاګانو برخمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی هر یو افغان یې لکه ستوری پر لمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی د شملورو وطن د شملورو وطن د رنګینو او ښکلاګانو برخمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی هر یو افغان یې لکه ستوری پر لمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی د پسرلي سکنی ورور دی ډک لري د یو لور په لور دی د پسرلي سکنی ورور دی ډک لري د یو لور په لور دی د باعزت شملورو استوګن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی د رنګینو او ښکلاګانو برخمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی هر یو افغان یې لکه ستوری پر لمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی په ځانې فرض ګڼو ساتل یې زخمي زخمي دی جوړو